السلام علیکم ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک آیډي مو دغسې سټایلیش نوم ورکړئ. تاسو ته به د موبایل پر سکرین باندې ښکاري چې ما دغه آیډي ته څومره ښایسته او سټایلیش نوم ورکړی ده. نو تاسو هم کولی شئ چې خپل آیډي ته مو دغسې سټایلیش نوم ورکړئ. نو بې له کومه ځنډه ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، دې لپاره به تاسو اول یو VPN ډاونلوډ کړئ. تاسو به پلی سټور ته راسئ. پلی سټور ته چې کله راغلئ سرچ کې به ټچ VPN ورته ولیکئ. دوستان تاسو کتلی شئ ټچ VPN. نو دوستان دلته به تاسو سره راسي، دا ټچ VPN باندې به کلیک وکړئ او ما سره مخکې نه ډاونلوډ ده. نو دوستان تاسو کتلی شئ دغه به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه ځان سره انسټال کو نو دغه به راخلاص کړئ. زه تاسو ته د دغه طریقه ښیم. کله چې دغه اپلیکیشن راخلاص کړو لږ انتظار ورته کوو، دا به تاسو ته راخلاصي. بیا به دلته په دې ایرو اپشن باندې کلیک وکړئ، لږ به انتظار ورته وکړئ. دلته تاسو ته یو ملک د کنټري درښیم، نو تاسو به هغه ورته سلیکټ کړئ. نو لږ انتظار ورته کوو. نو ملګرو، تاسو سره به داسې راخلاصي. بیا به دلته دوستان تاسو لاندې راسئ او دې ځای کې دوستان تاسو کتلی شئ جاپان. نو دغه جاپان کنټري به ورته سلیکټ کړئ او بیا په کنټیکټ باندې کلیک وکړئ تر څو دغه کنټینیو سي. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه موږ سره کنیکټ سي. نو ملګرو، تاسو کتلی شئ چې دغه VPN ما سره کنیکټ سو. نو راځو دلته به یو ملګرو، تاسو که دغه ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو تاسو ته به دغه نوم د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو سي. که د ویډیو ډسکرپشن نه پیژنئ نو تاسو ویډیو کتلی شئ. دغه ویډیو تاسو ته ښکاري نو دا د ویډیو ډسکرپشن دی. تاسو دغه ځای نه هم ډېر په اسانه طریقې سره کاپي کولی شئ. او که داسې هم نشئ کولی نو لاندې تاسو کتلی شئ زما د فیسبوک آیډي لینک دی. نو تاسو ما ته فیسبوک کې میسیج وکړئ تر څو زه تاسو ته دغه نوم ولیږم. نو دوستان تاسو به دغه نوم دغه نوم به دوستانو نو تاسو به دغه ماوینس چې نه کاپي کوئ. دوستان تاسو کتلی شئ کله چې دغه کاپي کو نو دلته فیسبوک راخلاص کوئ. تاسو مخکې نه VPN کنیکټ کړئ. دوستان تاسو کتلی شئ ما سره مخکې نه VPN کنیکټ ده. د جاپان کنټري کې به تاسو دغه VPN کنیکټ کوئ. نو دوستان تاسو کتلی شئ تاسو ته دغه آیډي نوم درښیم چې ارمان خان د دغه آیډي نوم دی. نو زه غواړم چې دغه سټایلیش جوړ کړم. نو دلته په دې 3 لاینو باندې کلیک وکړئ. لاندې به راسئ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار ته وکړئ. پرسنل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ نو دلته به لږ انتظار ته وکړئ تر څو بله صفحه راخلاصي. نو تاسو به دلته په نیم باندې کلیک وکړئ. نو تاسو سره به داسې صفحه راخلاصي. دلته به تاسو دغه نوم ورته ورکړئ. نو دوستانو زه ورته اول دغه ورکوم. اول به تاسو غټ حروف ورکوئ. نو بیا به دلته هغه ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کو بیا به دلته دوستانو بل حروف ورکوئ. بیا به هغه پیسټ کړئ. دوستان تاسو کتلی شئ دغه زه ورته پیسټ کوم. بیا به دلته دوستانو زه یو بل حروف ورکوم، بیا هغه ورته پیسټ کوم. بیا دلته دوستانو بل حروف ورکوم، بیا به هم ورته دغسې پیسټ کړئ. نو آخرنی ټکی پاتې شو دوستانو چې هغه هم B ده. نو زه ورته B سلیکټ کوم. دوستان تاسو کتلی شئ B او بیا هم دغه ورته پیسټ کوم. نو دوستانو بیا به دلته راسو یو بل هم کاپي کوي. دوستان تاسو کتلی شئ په دغه دویم هغه کې نو دغه به کاپي کوي. کله چې دغه کاپي کو او بیا به راسئ دلته فیسبوک ته او دغه به ورته پیسټ کړئ. نو چې کله مو ورته نوم ولیکو بیا په ریویو چینج بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې بټن باندې کلیک وکړو لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو تاسو دغه نوم اکسپټ کړئ. نو تاسو دوستانو بره کتلی شئ ما سره VPN کنیکټ ده. نو تاسو سره هم باید VPN کنیکټ کړئ. نو ملګرو، تاسو کتلی شئ چې ما سره دغه نوم واخیست. نو دغه د لاندینی نوم چې دی دغه زما صحیح دی او هغه برینی چې دی هغه صحیح نه دی. نو زه د لاندینی ورته سلیکټ کوم. دلته به دوستان تاسو د خپل د فیسبوک آیډي پاسورډ ورکړئ، کوم پاسورډ چې تاسو ته معلوم وي. نو ملګرو، ما ورته پاسورډ ورکړو. بیا په سیف چینج بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې په سیف چینج بټن باندې کلیک وکړو لږ به انتظار وکړو تر څو دغه نوم راواخلي. نو دوستان تاسو کتلی شئ زما نوم چینج سو. نو زه اوس تاسو ته خپل د آیډي پروفایل درښیم چې زما نوم چینج شوی ده. نو تاسو کتلی شئ چې زما آیډي نوم ډېر ښایسته جوړ شوی ده. نو تاسو هم کولی شئ چې په دغې طریقې سره خپل د آیډي نوم داسې سټایلیش او ښایسته جوړ کړئ. نو ملګرو، دغه ویډیو که تاسو فیسبوک کې ګورئ نو د ویډیو نه بره به په شین خط باندې کلیک وکړئ. زما آیډي ته میسیج وکړئ، زه به تاسو ته دغه نوم ولیږم. او که دغه ویډیو تاسو په یوټیوب کې ګورئ نو د ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته دغه نوم میلاو سي. نو دوستانو دا نوی ویډیو خدای وکړي چې تر اخره پورې مې راسره کتلي. ویډیو لایک کړئ، نوی ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړی. چینل هر مه درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښایسته نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. نو ملایګو په داسې نورو ښایسته ویډیوګانو کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.